بسم الله الرحمن الرحیم. نن درته د الله جل جلاله د رحمت په باره کې یو ډیر عجیبه خبره کوم. د بخاري شریف یو حدیث درته وایم او دا هغه حدیث چې امام بخاري رحمه الله او حضرت امام مسلم رحمه الله او نور محدثینو په د سره اتفاق سره لیکلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځل وفرمیل ستاسو نه مخکې زمانه کې یعنی په بني اسرائیلو کې یو کس و، هغه یو کم سل مړي کړي وو. د چا نه تپوس وکړلو آیا په ځمکه باندې څوک پی انسان شته دی چې ماته د توبې طریقه وښیي او زه الله ته توبه وباسم؟ چا ورته وي او دغه مخامخ راهب دی، هغه له ورشه هغه به تا ته د توبې طریقه وښیي. دی رالو راهب له، راهب ته وایي وای ما یو کم سل مړی کړي دي، نو آیا زما توبه به الله قبوله کړي؟ او ورته وایي نه، وایي دونه غټ جرم دې کړی دی، د ستا توبه به الله چرې قبوله نه کړي. بس دا راهب هم ورسره مړ کړ، وایي زه دونه مې کړي تم پکې صحیح. سل یې برابر کړل، نبي علیه السلام فرمایي ده سره سل برابر کړل. بیا راغلو د خلکو نه تپوسونه کول آیا په مخ د ځمکې چېرته یو پوه کس نشته؟ چا ورته وایي او هغه ځای کې یو عالم دین شته. عالمان خو عالمانی کنه، هغه ځای کې یو عالم دین شته، هغو ته ورشه د توبې طریقه به درته هغه وښیي. دی ورغلو هغه عالم له، ورته وایي ما خو سل مړې کړي دي او زه راځم الله ته توبه وباسم، آیا زما توبه به الله قبوله کړي؟ هغه عالم دین ورته وایي او د ستا توبه الله تعالی قبلوي. خو ته به داسې کار وکړې چې لاړ شې هغه پلانکې علاقې ته، هلته کې خلکه د الله جل شانه په عبادت کې مشغول دي، زلاړ شه د هغوی سره عبادت کې مشغول شه او د هغه ځای نه واپس مه راځه، ځکه چې دې ځمکه باندې تا ډېرې زیاتې بدیانې کړې دي. زلاړ شه هغه ځای کې د الله تعالی عبادت کې مشغول شه. دی اوس د توبې په ارادې سره روان شو، لیکن د الله تعالی قدرت ته ګوره. کله چې نیمه لار ووښله نو ملک الموت حضرت اسرائیل علیه السلام مبارک ولا راغله. حضرت اسرائیل چې دی علیه السلام مبارک ولا راغله او د دنیا روح واخیستلو. په دې کې دوه قسمه ملایک راغلل، یو د عذاب والا ملایک راغلل او یو د رحمت والا ملایک راغلل. دواړه په خپلو کې په باش شولې. د عذاب والا ملایک وویل دی موږ ځان سره وړو، ولې دی خو را روان شوو د توبې په نیت باندې. او د رحمت والا ملایک وویل نه دی موږ ځان سره وړو، ځکه چې دی خو دغه چرته کې د خیر او د نیکۍ کار نه دی کړی. په دې کې الله جل جلاله یو ملائکه د انسان په شکل کې راولېږله. دوی له فیصله وکړه وایي تاسو دواړو طرف ته د ځمکې ناف کړئ. کله چې دواړو طرف ته ځمکې ناف کړې نو د هغه نیکانو خلکو کلي ته د ځمکه نږدې وخته، بس دی چې دی د هغوی نه وګرځېدو، الله تعالی ورته بخښنه وکړه. او په یو روایت کې راځي چې کله دوی دغه ځمکه ناف کړله نو دغه بدانو خلکو کلي ته هغه طرف ته چې کوم دی نږدې وه او دې خوا ته چې کوم دی لرې وه، د نیکانو کلي ته لرې وه. الله تعالی ځمکې ته حکم وکړو چې ته لږه راغونډه شه، هغه خوا ځمکې ته حکم وکړه لږه خواره شه. نو چې هغوی کله تقسیم وکړلو د نیکانو خلکو د ځمکې ته 11 فاصلې کې نږدې وته، بس ناګهانه د رحمت ملایکو راواغېسته او په جنتي کفن کې ونغاړلو او جنت ته لاړلو. محترمو ده لا توبه ایسته نه وه، لیکن دی صرف د توبې په ارادې سره تلو چې د هغې د وجې نه الله جل جلاله د هغه بخښنه وکړه. ځکه خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، بخاري شریف حدیث دی، انما الاعمال بالنیات، بشک د تمام اعمالو دار و مدار په نیت سره دی. الله تعالی د ستا نیت ته ګوري، د ستا نیت څنګه دی. نو ګوره د انسان د توبې په نیت باندې را روان شوو، اگر چې توبې په ظاهره باندې نه وسته لیکن د توبې قصد یې کړی وه، په دې وجه باندې الله جل شانه د دې بنده د ګناه تمام ګناهونه معاف کړه. اجرتي قاتلو 100 مړي یې کړي وو او الله تعالی د تمام ګناهونه معاف کړل او الله تعالی جنت ته بوتللو. نو موږ او تاسو الله تعالی یو ښکلې مزیدار موقع راکړې ده، باید چې موږ د خپلو ګناهونو نه الله ته رښتونې توبې وباسو. الله غفور رحیم ذات دی، الله تمام ګناهونه معاف کوي. ګوره کفر او د شرک نه علاوه کفر او شرک هم الله تعالی په دنیا کې معاف کوي، کله چې رښتونې توبه الله تعالی ته وباسي.
هر یو ګناه ماف کوي، د کفر د شرک نه خو غټه ګناه چېرته نشته په مخ د ځمکه باندې. د الله تعالی ماف کوي نو موږ خو الحمدلله مسلمانانو هر څونه ګناهونه شوي، کروړونه کیربونه میلیونه ګناهونه شوي، خو چې یو رښتونې توبه الله تعالی ته سړی وباسي، الله تعالی دا تمام ګناهونه ماف کوي. الله جل شانه دې زموږ د تمامو ګناهونو نفرت پیدا کړي، د نیکو اعمالو افعالو طرف ته زموږ شوق او رغبت پیدا کړي. الله دې موږ له په دې حدیث باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي.